دوه ولکانو د یوې جینۍ سره هوس پوره کړو چې دریم هلک ورغی نو د هغه خور وخته جي ویډیو راسره مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو یو درې هلکانو چې هغه ډېر زیات مالداره وو او د جینکو سکول خواله لاړه او د جینکو د سکول څوکیدار ته یې ویل که نه چې د چوټۍ په ټیم کې به ته موږ له یوه جینۍ ایساره کړې که نه چې موږ سره خپل هوس پوره کړو. خو د سکول دا څوکیدار چې دی نو دې ورته مکمل انکار وکړو چې زه داسې نشم کولی د درې مالدارو کسانو چې دی نو ویل موږ به درله روپۍ درکړو او ته موږ له یوه جینۍ ایساره کړه. نو هغه داسې چل وکړو که نه چې د چوټۍ ټیم شو نو دغه څوکیدار ولګېد او یوه جینۍ یې ایساره کړله. هغه جینۍ ته دا بهانه وکړه که نه چې ستا پلار روان دی که نه او تا به بیا هغه سره ځې خو هغه چې دی نو لږ لیټ شوی دی هغه وایي چې ته په سکول کې ایساره شه. د هغه نه پس چې دی نو دا درې هلکانو ته یې رینګ وکړو چې تاسو راشئ ما جینۍ ایساره کړې ده. چې کله هغه سکول ته لاړ شي او سکول ته درې کسان لاړ شي نو دا د سکول غټ ګټ چې دی نو مکمل طور باندې بند کړي او په یوه سکول په یوه کمره کې هغه جینۍ چې دی نو کېنولي. نو د هغه نه پس چې دی نو یو کس لاړ شي که نه چې هغه ورسره هوس پوره کړي هغه ترې راشي په دویم نمبر چې کومه کس لاړ شي هغه ورسره هم هوس پوره کړي که نه چې هغه ورسره کله هوس پوره کړي راشي که نه چې کله دا دریم کس ځي که نه چې کله دا په دې ور کې ورننوځي که نه په دې ګیټ کې نو یکدم چې دا په دې نظر پرې ولګي که نه د هغه خور ده مکمل طور باندې په هغه هلک چې دی مکمل څه چل وشي او مکمل چې دی نو بېهوشه شي. هغه نه پس چې دی نه خور ورته وایي که نه وایي ښه ده چې دا زه نن زه وم که نه تا به د بلې جینۍ سره داسې چل کولی چې نن تا ته پته ولګېده تا نن د خپل خور سره داسې وکړله. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی که نه چې چېرته هم د بل خور مور ته هم په بد نظر باندې مه ګورئ که نه ستاسو په خپله داسې وشي که نه. په دې ویډیو کې نن سبا عام طور باندې دا خلک چې دی نو د بل انسان خور مور ته چېرته هم په غلط نظر باندې مه ګورئ. له اکثر چې دی نو بیا د خپلې خور مور سره هم داسې کېږي ځکه چې نن د دې جینۍ د دې ورور د دې خور سره چې دی نو دوه هلکانو چې دی نو هغه هوس پوره کړو چې په خپله دا ورغی که نه نو د دې خور وه که نه نو خور وله په مخ خلص دی خپل ورور له ورکړو خلی چې ویل دا زه وم که نه ویل تا به د بلې جینۍ سره داسې کولی. ښه زما دا ویډیو پیغام ټولو پښتنو ته ورسوئ که نه نن سبا دا خبرې پکې ډېرې زیاتې راځي. زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی که نه چې چېرته هم پردی خور مور ته په بد نظر باندې مه ګورئ که نه